لومړی ژوندي شیان. موږ په خپل وروستي خط کې ولیدل چې مځکه ښایي د یوې اوږدې مودې لپاره دونه ډېره توده وه چې هیڅ شي ژوند نشوی پرې کولی. د مځکې پر مخ څه وخت ژوند شروع شو او لومړني ژوندي شیان څه شي ول؟ دا یوه ډېره په زړه پورې پوښتنه ده، خو په عین حال کې ځواب هم ډېر سخت دی. راځئ چې اول وګورو چې ژوند څه شی دی. موږ ښایي ووایو چې انسانان او حیوانات ژوندي موجودات دي. نو د ونو، بوټو او نورو نباتاتو په باره کې څه وایي؟ په دې کې شک نشته چې هغه هم ژوندي موجودات دي. وده کوي، اوبه څښي، تنفس کوي او مري. د حیوان او ونې ترمنځ عمده فرق دا دی چې ونه له یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت نه کوي. که دې په یاد وي ما تاته د لندن په کیو ګارډنز کې ځینې بوټي درښول. په حقیقت کې دغه بوټي مچان خوري او بیا داسې حیوانات وجود لري لکه سپنجونه چې د بحرو په تل کې اوسیږي او له خپله ځایه شور نه خوري. ځینې وختونه دا ډېره سخته وي چې سړی د حیوان او نبات ترمنځ په فرق وپوهیږي. کله چې بوټاني هغه علم دی چې د نباتاتو د مطالعې سره سروکار لري یا زولوژي د حیواناتو علم ولولي، نو وبه ګوري چې داسې عجب شیان وجود لري چې نه پوره حیوان وي او نه پوره نبات وي. ځینې کسان وایي چې کاڼي او ډبرې لا هم یو ډول ژوند لري او درد احساسولی شي، خو د دې لیدل ډېر سخت دي. ستا به ښایي یو سړی په یاد وي چې په ژنیو کې زموږ لیدو ته راغلی و. نوم یې سرجدیش بوس و. هغه په تجربه ښوولې ده چې نباتات یو ډول عجب ژوند لري او فکر کوي چې ډبرې لا هم یو ډول ژوند لري. نو وینې چې دا اسانه نه ده چې کوم شی ژوندی او کوم شی ژوندی نه دی. خو راسه چې ډبرې د اوس لپاره پرېږدو او پر ځای یې یوازې نباتات او حیوانات په نظر کې ونیسو. یو زیات شمیر ژوندي موجودات شته چې خورا ډېر ډولونه لري. ښځې او نارینه شته چې ځینې ډېر هوښیاران او ځینې بیا ډېر له عقله خلاص وي. بیا نو داسې حیوانات شته چې ډېر هوښیاران دي لکه پیل، بیزو یا میږی. او داسې حیوانات هم پیدا کولی شي چې ډېر بې عقل دي لکه ماهیان او د اوبو نور ژوندي موجودات چې تر اوسه پورې د ژوندانه له لحاظه په کښته درجه کې واقع دي. او د دې درجه بندۍ په کښته برخه کې سپنجونه او جلي ډوله ماهیان او هغه موجودات پیدا کیږي چې نیم حیوان او نیم نبات وي. موږ باید کوښښ وکړو چې دا درک وباسو چې دا حیوانات ټوله په یوه پله منځته راغلي دي او که په کراره کراره یا یو په یو. دا درک به نو څنګه باسو؟ موږ د هغو وختو عادي کتابونه نه لرو، خو کیدای شي چې د طبیعت کتاب مرسته راسره وکړي. موږ په زرهاو ډبرو کې د حیواناتو هډوکي پیدا کوو چې فوسیلونه نومیږي، او کله چې موږ دا فوسیلونه پیدا کړو ویلی شو چې بیخي ډېره موده پخوا به کله چې دغه ډبره تشکیلېده دغه حیوان ژوندی و چې اوس یې موږ هډوکي پیدا کړي دي. موږ ډېر دغه ډول فوسیلونه د لندن د کینسټن په موزیم کې ولیدل. کله چې حیوان مړ شي پستې او غوښنې برخې ډېر ژر خرابېږي، خو هډوکی یې د یوې اوږدې مودې لپاره پاته وي. دغه هډوکي دي چې د ډېرې پخوانۍ زمانې د حیواناتو په باره کې بیان راته کوي. خو ته فرض کړه چې که چیرې داسې یو حیوان لکه جیلي ماهي چې هډوکی نه لري مړ شي، هیڅ شی به ځینې پاته نه شي. کله چې موږ ډبرې په غور وګورو او د زړو هډوکو فوسیلونه راټول کړو، نو دا به راته ښکاره شي چې بیلو بیلو حیواناتو په بیلو مرحلو کې ژوند کاوه. هغوی ټول په یو وخت کې منځته نه دي راغلي. په اولو وختو کې حیوانات ډېر ساده ول چې پوښونه یې درلودل لکه پوښ لرونکي ماهیان. د ماهیانو دغه ښایسته پوښونه ځینې خلک یې ماهیګوش یا ګوجیان بولي چې د سمندر په غاړه وي. په حقیقت کې د مړو سوو ماهیانو د هډوکو یوه برخه ده. تر هغه وروسته بیا تر هغه مغلق حیوانات وینو لکه ماران، داسې غټ حیوانات چې زموږ تر پیلانو هم غټ وي، او مرغان، داسې حیوانان چې اوسنیو حیواناتو ته ورته وي. په پای کې د انسانانو بقایا وینو. نو داسې ښکاري لکه چې د حیواناتو په منځته راتلو کې یو خاص ترتیب موجود دی.
یعنی په اوله کې ډیر ساده حیوانات، وروسته بیا لوړ ډول حیوانات چې وار په وار مغلق او پیچلي کیږي تر څو چې پرمختللی حالت یعنی انسان ته ورسیږو. دا چې حیوانات له هغه لومړني ډیر ساده حالت لکه سپنج او جیلی ماهیانو څخه څنګه وو ډیر پرمختللي حالت ته وده وکړه، ډیره دلچسپه څیړنه او ښایي په دې باره کې یو وخت بیان درته وکړم. خو دا اوس به موږ د لومړیو ژوندیو شیانو په باره کې فکر وکړو. هغه وخت چې مځکه سړه شوه، ښایي تر ټولو لومړنی حیوانات جیلی ډوله شیان وو چې هډوکي یا کلک پوښ به یې نه درلودل او په بحر کې به اوسېدل، ځکه چې هغو هډوکي نه درلودل او موږ فوسیلونه نه لرو، نو مجبوره یو چې تصور یې وکړو. نن ورځ هم په بحرو کې د جیلی په شان ډیر شیان شته چې ګردي دي، خو شکل یې همیشه وړي او ځکه چې هډوکي یا کلک پوښ نه لري نو لږ ډیر داسې معلومیږي. په منځ کې به یو ټکی ویني چې هسته بلل کیږي او یو ډول زړه دی. دغه حیوانات یا هر شی چې دی یو دلچسپ ډول ویشل کیږي او دوه ځینې جوړیږي. دوی د بدن پر یو ځای باندې قرار نری کیږي تر څو چې په هغه ځای پریسي او دوه شیان ځینې جوړ شي. دا ویش په دې ډول سرته رسیږي. ویني چې هسته هم پر دوه برخو ویشل کیږي او هر یو ته یو څه برخه ورسیږي. لومړني ژوندي شیان به ښایي دغسې یو شی ول چې زموږ پر مځکه به یې ژوند کړی وي. دا د ژوند یو عجبه ساده او عاجزه نمونه وه. پر دا ټوله مځکه تر دغه لوړ یا ښه شی موجود نه و. اصلي حیوانات لا تر اوسه نه ول راغلي او د انسان راتګ ته لا په میلیونونو کلونه پاتې ول. تر دغو جیلی ډوله شیانو وروسته د اوبو واښه پوښ لرونکي ماهیان، چنګښان او چینجیان منځته راغلل. موږ د هغو په باره کې ډیر معلومات لرو او سبب یې دا دی چې هغوی هډوکي او کلک پوستکي درلودل او د هغو تر مرګ وروسته موږ ته پاتې شوي دي چې مطالعه یې کړو. د ماهیانو پوښونه شلز یا ګوجان د اوبو په تل کې په خټو کې پاته ول. د هغو پر سر نورې خټې او ریګ ولوېده او هغوی یې خوندي وساتل. هغه خټه وروسته د نورو خټو او ریګو تر وزن لاندې کلکه شوه، دومره کلکه شوه چې ډبره ځینې جوړه شوه. په دې ډول د بحر په تل کې ډبرې تشکیل شوي دي. یوې زلزلې یا بلې پیښې دا ډبرې د بحر له تل څخه راویستلې چې بیا وروسته وچه مځکه ځینې جوړه شوه. بیا نو دا ډبرې د رودو او بارانو په واسطه وشړېدلې او په دې ډول هغه ماهي ګوش یعنی د ماهیانو پوستکي چې په عمرو پکې ول راووتل. په دې ډول دی چې موږ پر هغو ماهي ګوشانو او فوسیلو باندې پیښیږو او د هغو تر مطالعې او څیړنې وروسته راته معلومیږي چې مځکه به په پخوا زمانو کې څنګه وه. په راتلونکي خطو کې به وګورو چې دغو ساده حیواناتو څنګه وده او رشد وکړ او اوسنی شکل یې څنګه اختیار کړ.